السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم. ملګرو، تاسو نن ورځ موږ بیا ډېر زبردسته ویډیو چمتو کړې. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې په همدې غږ کې او په همدې موضوع خبرې کوو چې آیا له فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي که نه. ډېرو خلکو سره به دا سوال وي او ډېر خلک په یوټیوب نه ویډیوګانې هم اپلوډوي چې د فیسبوک څخه پیسې وګټئ. نو ډېرو خلکو او ملګرو سره به دا سوال پیدا شوی چې آیا له فیسبوک څخه پیسې ګټل حقیقت لري او که نه، او بیا په افغانستان او پاکستان کې هم حقیقت لري او که نه. نو په نننۍ ویډیو کې په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو ته پوره معلومات درکړه چې آیا دا حقیقت دی او که بیا حقیقت لري، په کومه طریقه او څه ډول موږ پیسې ګټلی شو. نو تاسو فقط ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ. که زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، تاسو که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یاست، نو ملګرو زموږ یوټیوب چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره مهمې ویډیوګانې هم تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو راځئ ملګرو اوځو د فیسبوک لور ته او د فیسبوک د پیسو ګټلو موضوع ته. آیا له فیسبوک څخه په عمومي ډول پیسې ګټل کېږي که نه په عموم کې؟ نو دا 100% کې ملګرو حقیقت دی، له فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي. ډېر داسې خلک شته په نړۍ کې چې په میلیوناو په کروړاو پیسې ګټي له فیسبوک څخه نن سبا. نو دا 100% کې حقیقت دی. آیا په افغانستان او پاکستان کې هم ګټل کېږي ترې؟ دا هم 100% کې حقیقت دی چې په افغانستان او پاکستان کې هم له فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي. نو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه مو مزغه خلاص شوی وي. نو اوس به راشو همدې موضوع ته ملګرو چې په کومه طریقه څه ډول موږ د فیسبوک څخه پیسې ګټلی شو. نو ډېر ملګري به وایي چې آیا موږ له ګروپ څخه پیسې ګټلی شو په مسنجر کې که موږ ګروپان ولرو، او یا یې شخصي آی ډي څخه موږ؟ نه، هېڅکله نه ملګرو. تاسو له فیسبوک کې له شخصي آی ډي اکاونټ څخه هېڅکله پیسې نشئ ګټلی. تاسو په فیسبوک کې ملګرو یو پیج جوړوئ چې د هر څه په باره کې، اسلامي معلوماتو په باره کې، هر ډول معلوماتو په باره کې یو پیج تاسو ولرئ. تاسو په یو پیج ولرئ، مثال یو پیج به جوړوئ، په هغه تاسو ویډیوګان اپلوډوئ، د ویډیوګانو په سر تاسو بیا پیسې ګټلی شئ. نو لکه څرنګه ملګرو چې د یوټیوب کمپنۍ د یوټیوب لپاره یوټیوبرانو لپاره خپل شرایط ایښي دي، کوم شرطونه چې دي هغه به دوی پوره کوي او بیا دوی ته پیسې شروع کوي. نو همداسې فیسبوک کمپنۍ هم ځینې شرایط لري له ځانه سره چې هغه به تاسو پوره کوئ په فیسبوک پیج کې او بیا تاسو ته دوی پیسې شروع کوي. خو د یوټیوب په پرتله د فیسبوک شرایط لږ سهولت لري. لکه څرنګه چې په یوټیوب کې ملګرو 1000 سبسکرایبره دي او 40,000 ساعته واچ ټایم دی، هغه به پوره کوئ. نو په فیسبوک کمپنۍ کې ملګرو تاسو په پیج کې 10,000 لایکونه پوره کوئ. مثال ستاسو پیج به 10,000 خلکو لایک کړی وي او تاسو به 13,000 منټه واچ ټایم پوره کړی وي. مثال ستاسو ویډیوګانې به 13,000 منټه کتل شوي وي. نو دا به تاسو ملګرو په یوټیوب کې یو کال وخت لري، او دلته فیسبوک کمپنۍ چې دا 2 میاشتې وخت لري. تاسو به په 2 میاشتې کې په 80 ورځو کې 10,000 لایکونه او 13,000 واچ ټایم پوره کوئ. نو بیا ستاسو ته پیسې درکوي فیسبوک کمپنۍ او تاسو ته د فیسبوک کمپنۍ لخوا پیسې شروع کیږي. نو دا همدا چې مثال څه ډول او په کومه طریقه او موږ څه رقم ویډیوګان اپلوډولی شو. نو دې ته هم خیال وي ملګرو، تاسو چې د هر څه په باره کې ټیلنټ او استعداد ولرئ. که مثال اسلامي معلوماتو کې تاسو ټیلنټ استعداد ولرئ، مثال ښوونځي درسونو کې، مثال کمپیوټر کې، انګلیسي کې، مکتب پوهنتون درسونو کې، هر څه کې چې تاسو ټیلنټ ولرئ په هغه موضوعګانو باندې ویډیوګانې جوړ کړئ او په خپل فیسبوک پیج نه یې اپلوډ کړئ او پیسې به تاسو وګټئ. خو هېڅکله تاسو داسې ونه کړئ چې مثال د سوشل میډیا څخه که هغه یوټیوب وي، فیسبوک وي یا بل څه، تاسو ویډیوګانې را ډاونلوډ کوئ بیا یې په خپل فیسبوک پیج نه اپلوډ کړئ. دا نه منل کېږي، دا 100% کې کاپي رایټ دي. نو خدای دې وکړي ملګري چې تر همدې ځایه پوه شوي وئ. نو ډېر ملګري سره به دا هم سوال فکر هم وي چې مثال پیج به دوی نه پېژني. ډېر داسې ملګري وي زما فکر چې پیج به هم نه پېژني. نو تاسو زه پیج هم در پېژنم چې پیج هم دې ته وایي. نو دلته زه یو پیج ورکوم، زما د یو ملګري پیج دی، تاسو ته به در معرفي هم کوم او ډېر ګټور پیج هم دی چې پکې ډېر خوندور ګټور معلومات اپلوډ کېږي. خدای وکړه دلته یې رسرچ کوئ، انټرنیټ کار وکړو. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو یو داسې پیج جوړ کړئ چې مثال ستاسو ګټه هم خلکو ته ورسیږي، دا نه چې تاسو توان خلکو ته ورسوئ او ستاسو پیسې هم وګټئ په آینده کې. نو ستاسو پیسې هم وګټئ په آینده کې. نو همداسې ملګرو
نو دلته انټرنیټ هم کار وکړ ملګرو. کوم پیج صفحه چې د موږ ته خلاصه شوه تاسو وینئ ملګرو. که څوک د هغه نفرو لپاره زه وایم که څوک فیسبوک پیج نه پېژني همدغه ته فیسبوک پیج وایي. هر کله چې تاسو هلته کلیک وکړئ په یو نوم نه په فیسبوک کې مثال تاسو همدغه شان صفحې سره مخامخ شئ مثال آی ډي ته مو نه وځي نو همدغه ته پیج ویل کېږي. نو که تاسو که ملګرو څوک د انګلیسي سره یا کمپیوټر درسونو سره نیټورکینګ یا ښوونځي نورو درسونو سره څوک علاقه لرئ نو تاسو کولی شئ چې همدغه پیج در سره لایق کړئ. دا پیج زما د ملګري دی. دا پیج که څه نوی هم جوړ شوی د ده لخوا خو ده ژمنه کړې ده چې موږ به په دا پیج نه ډېرې بهترینې ویډیوګانې اپلوډوو د لیدونکو لپاره. هر هغه څوک چې مثال د زده کړو سره علاقه لري د انګلیسي زده کړو سره کمپیوټر سره نیټورکینګ سره او نوره به موږ د مختلفو درسونو په باره کې دوی ته ویډیوګانې اپلوډوو. نو لومړی ویډیو چې دلته اپلوډ کړی دی هم دا د سیمپل پریزنټ ټینس د انګلیسي زمانې په باره کې چې خالصه دا زمانې په باره کې لومړی ویډیو هم اپلوډ کړی دی. دوی ژمنه کړې چې موږ به نوره هم ډېره مهمه خوندوره ویډیوګانې د مختلفو درسونو په باره کې د لیدونکو لپاره اپلوډوو. خو تاسو که علاقه لرئ تاسو دا پیج در سره لایق کړئ د زده کړې سره. نو خدای دې وکړي ملګري چې ویډیو مو هم خوښه شوي وي په همدې هم پوه شوي وئ چې آیا له فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي او که نه د حقیقت لري او بیا څه ډول په کومه طریقه موږ پیسې ګټلی شو. نو که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې هم کوئ او د نورو خوږو ملګرو سره یې هم شیر کوئ چې هغه هم په دې پوه شي چې آیا د فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي او که نه. د خدای په امان ښه وخت.